24 اسد برابر است با روز فتح و پیروزی مجاهدین تحت قیادت امارت اسلامی افغانستان، روزی که برگ زرین در تاریخ جهاد این سرزمین رقم خورد. 4 سال پیش در همین روز مجاهدین امارت اسلامی با عزم راسخ و اراده آهنین با ورود به شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا تمامی نقاط این ولایت را فتح نموده و اداره کامل آن را به دست گرفتند. په دغه 40 د اسد باندې د اسلامي امارت په تسلط کې راغلی دی او ګوټ ته الحمدلله په دغه 40 د اسد اسلامي نظام رسېدلی دی. نو دا زموږ دپاره ډېره یو د ویاړ او تاریخي ورځ ده. نو بیا موږ دلته راغلو الحمدلله په دې ځای کې جمع شلو. محمود راقي چې څو نو دا فتح شوی ټول مجاهدین او مشران ملګري په دې کې وو. دې ځای کې سره راجمع شلو. تقریبا 2200 شاوخوا خالد موږ د کاپیسا شهیدان لرو او دغه ورځې دپاره او دغه اسلامي نظام دپاره ورکړي دي. 24 اسد ولایت کاپیسا مرکزش محمود راقی و امرای تمام ملحقات قماندانی امنیه و ریاست استخبارات و تمام ادارات تمام ملحقاتشان با فضل کرم و نصرت خداوند جل جلاله فتح شد. بسیار با عاجزی، انکساری، شفقت با امرای ملت با امرای مسئولین با امرای کارمندان ملکی ملاقات داشتن و اطمینان دادن. همگی را پس به وظایف خود دعوت کردند که بیان وظایف خود را ادامه بدن. رئیس ارکان لوای ولایت کاپیسا میگوید که مجاهدین امارت اسلامی با ایمان راسخ و عزم متین و به همکاری مردم موفق به فتح و بلند کردن بیرق توحید در کاپیسا شده اند. فرانسیانو او امریکایانو الحمدلله موږ سره داسې په 4 متري 5 متري 6 متري داسې کې جنګ کړی او ما خپله تقریبا ډېر ملګري نږدې ملګري د لاسه ورکړي. نو خپل هم تقریبا 6 ځلې زخمي شوی یم په دغه معرکه کې. د نجراب ولسوالۍ پورې دی موږ سره مقاومت وکړو. بیا د هغې نه وروسته نور د ولایته پورې نور نه جنګ وشو نه دی مقاومت وکړو. نو دا ساحې خپل په خپله پرېښودلې. یو کور باندې به نن شپه چاپه راغله، سبا به موږ لاړو، بیا به موږ د خپل هغه د خپل 2 کوټې به لرلې، هغه خپل بچیان بیا واخیستل، بلې کوټې ته بیا کړه، موږ ته بیا هغه کوټه خوشې کړه او موږ به پکې همالته اوسېدلو. در همین حال باشندگان کاپیسا میگویند 24 اسد ارزش و هویت مشترک برای همه افغان ها است و واجبه مردم است تا برای پاسداری از نظام اسلامی و بقای آن تلاش کنند. 24 اسد روز فتح پیروزی است و شکست کفار نابکار از افغانستان که 40 چند کشور جهان که یکجا شده بودند دست به دست هم داده بودند تا بتوانند اسلام ضربه بزنند. دوزادوزی زیاد بود، کسی از خانه بیرون برآمدن نمیتونست، کسی در کسب کار خود رفتن نمیتونست. از مبلغ 50 افغانی بالا را دزد میگرفت، موتورسیکل میگرفت، مردم در مسجد رفتن نمیتونست. با فضل مرحمت خداوند، از کوشش امارت اسلامی، از لطف پروردگار، از امنیت نسبی از امنیت 100% برخوردار هستیم ان شاء الله. چرا نسبی بگویم؟ ډیره ښه ورځ ده. په دې ورځ امارت اسلامي راغلی ده. ډیر خوشحالي موږ تېنه کاروبار نور سیستم ټول په حاله د فضل د خدای ده. زه مخکې له دې چې افغانستان ته راسم زه جمهوریت کې تللی یم ایران ته، اوس راغلی یم فضل د خدای ده. ډېر ارامي، ډېر ښه سهولت، هر څه په ارامۍ سره تېرېږي. قابل ذکر است که مردم مجاهد افغانستان همه ساله 24 اسد را با قلب سرشار از ایمان و غرور به پاس مجاهدت ها و قربانی های بیدریغ مجاهدین سربکف که با نثار جان و مال خویش به اشغال کشور نقطه پایان گذاشته و استقلال و آزادی را به ارمغان آورده اند با شکوه تمام گرامی می دارند.